پاکستان کې ګډوډي د پی ټی آی ستر لاریون او د پاکستاني حکومت اقدامات وایي تر څو چې عمران خان نوی آزاد شوی شاتګ نه کوو. حکومت وایي ترهګریز برید کیږي. دا چې خلیلزاد عمران خان په ملاتړ څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پاکستاني حکومت اسلام آباد ته ټولې لارې تړلي، زرګونه عسکر یې ودرولي او وایي د پی ټی آی ګوند ته به اسلام آباد ته د دننه کېدو اجازه ورنه کړي او همداراز ګواښ کړی چې ترهګر غواړي په لاریون کوونکو برید وکړي. خو ګنداپور وایي د عمران خان تر خوشي کېدو پورې به په اسلام آباد کې پاتې شي. د خیبر پښتونخوا ستر وزیر علي امین ګنداپور ویلي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر خوشي کېدو او د دغه ګوند د خوښونکو او د دغه ګوند د غوښتنو تر منلو پورې به په اسلام آباد کې پاتې وي. په پام کې ده چې د تحریک انصاف ګوند پلویان په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون پیل کړي. هغه د پاکستان له تلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې د پی ټی آی د بنسټګر عمران خان له خوشي کېدو وروسته به له حکومت سره خبرې پیل کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان نن یکشنبه د نومبر 24 له ټول پاکستان راغونډ شوي او غواړي په اسلام آباد کې د دغه ګوند مشر عمران خان د راخوش کېدو په غرض احتجاجي لاریون وکړي. ښاغلي ګنداپور ویلي چې دی به په هر حال کې د تحریک انصاف د مشر په خبرو عمل کوي. زما اختیار د پی ټی آی د بنسټګر عمران خان سره دی چې هغه کومه خبره کوي زه به هغه څه کوم. زه او د پی ټی آی ټول غړي او پلویان به په هر حال کې د اسلام آباد ډي چوک ته ځانونه رسوو. نوموړي ویلي چې د عمران خان او نور بندیانو تر خوشي کېدو او د دوی د غوښتنو تر منلو پورې به په اسلام آباد کې پاتې وي او د تیر ځل په څیر د لارو بندېدو سربیره هم اسلام آباد ته ځي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی خلیلزاد وایي چې د نومبر په 24 باید د نړۍ سترګې پاکستان ته وي او هیلې څرګندې کړي چې د نومبر د 24 لاریونونه د عمران خان د خوشي کولو لپاره بریالي شي. زلمی خلیلزاد د شنبې په ورځ د لیندۍ درېیمه پاکستان کې د نومبر 24 لاریون ته په اشارې سره پر ایکس خپور کړي پیغام کې لیکلي هیله لرم چې د ازادۍ، عدالت او د عمران خان د خلاصون لپاره لاریونونه سوله ییز او بریالي وي. خلیلزاد وایي چې د پاکستان حکومت باید د خلکو حق ته درناوی وکړي تر څو هغوی په سوله ییز ډول لاریون وکړي. عمران خان خپل پلویانو او د ګوند کسانو ته امر کړی چې په هیڅ قیمت باید شاتګ ونه کړي تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.